راځو ذوالقرنین له سورة کهف کې الله وی ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. دا ذوالقرنین څوک د ده په باره کې تحقیقي قول دا دی چې دی په باچایانو کې یو باچا تیر شوی دی، ډېر نیک عمله مسلمان بنده و د الله، او دا ټوله ځمکه یې کتلې د مشرق او مغرب، مشرق او مغرب دا ټوله د کتلې، او چې به کوم طرف تیر شوی دی خلکو له د اسلام دعوت ورکړی دی، چې چا نه ده منلې د هغه سره یې جنګ کړی دی. امام مجاهد رحمه الله نه دا قول نقل دی، امام طبري په خپل تفسیر کې راوړی دی، وایي چې د ځمکې په مشرق او مغرب باندې څلورو کسانو باچایي کړې ده. مشرق او مغرب معنی یعنې په ټوله ځمکه څلورو کسانو داسې باچایي کړې ده چې دوی له الله په ټوله ځمکه باچایي ورکړې وه. دو مسلمانانو مؤمنان و کافران، دو مؤمنانو دو کافران. فالمؤمنان هغه دو مؤمنان چې دي مسلمانان سلیمان ابن داود علیهم السلام او ذوالقرنین. هغه کافران چې کوم دوه نو یو بختنصر دی، بختنصر باچا، او دویم دی نمرود ابن کنعان. دا هغه خلک دي د دوه کافران او دوه مسلمانان چې دوی له الله په ټوله دنیا باچایي ورکړې. نور دوی نه چې کله باچا راغلی دی نو هغه نسبي باچا دی، یعنې څه حصه د هغه په باچایي کې راځي، خو ټوله ځمکه نه. او امام ابن حجر رحمه الله وی خلاصه دا ده چې وی د ذوالقرنین په باره کې اختلاف دی. چا دا ویلي چې دا نبي او وی چا پکې لا دا ویلي دي چې کان ملکا من الملائکه، دی په ملایکو کې یو ملک و، خو دا دواړه خبرې کمزوري دي، نه نبي و نه په ملایکو کې و. کان من الملوک، هغه په باچایانو کې یو باچا و، دینداره سړی و، د الله بنده و، الله وله تذکره وکړه په قرآن کې، او الله وله ناشنا طاقت ورکړه. که څوک ډېر تفسیر او تفصیل اورېده غواړي نو تفسیر ته دې رجوع کړي، زموږ دوره تفسیر ته سوره کهف راواړوئ او دغه ویسألونک عن ذی القرنین آیت چې کوم دی د دې لاندې موږ تفصیلي خبره کړې ده چې ده ته ذوالقرنین څه وایي، د خپل نوم څه و، دی په کومه زمانه کې و، ټول تفصیل هلته بیان شوی دی. والله اعلم.